درود شریف پسې ملګری کوي چې دا دعاګانې ورته ضرور رسي او الله ورته نور خیر ورسوي. زمونږ د دې قرآن دا مقصد د خپل مشر ته خدای پاکه د دې دا هدیه رسول دي، نو خدای پاکه دا ورته په قربونو ورسولي. إله العالمین د قبر د جنت ته باغچونه باغچه وګرځي. إله العالمین ټول ګناهونه ورته معاف کړي. إله العالمین د ټول پښتانهګان یې صبر ورکړي. إله العالمین د قبر دا څونه منازل چې دا په خیر تیر کړي، په رحم یې په تیر کړي، په خپل کرم یې په تیر کړي، او ورځ په قیامت یې خدای پاکه د نبي علیه السلام د شین نشان د لاندې د عرض ته څو ګرګانې راپاسي. إله العالمین تو سره حسابه یسیر کې بے حساب بے کتاب جنت الفردوس نصیب کې د هغو برکتونه په دې کورنۍ غمزده باندې او په دې ټول کلي باندې کېښودلې کې. إله العالمین ستا د دې مخلوق سره یې ښېګړې کړې وه، نو تو سره ښېګړه وکړې، تو سره دغه لکه د خیر او د رحم معامله وکړې. إله العالمین او موږ له د هغو په نقش قدم د تللو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک الله. تلاوت نو چې تلاوتونه وشو زموږ سره بیا د نور ضرورت به نه وي انشاءالله. ګرانو او قدرمنو، د تاڼې ادبي ټولنې د سوري لاندې دا کم نننۍ بابرکته او زما په خیال سره چې د خپل حیثیت یو منفرد پروګرام چې په کوم مقصد باندې را جوړ شوی دی، نو دا تمهید هیڅ ضرورت نشته. ټولو ته پته ده چې خدای بخلي حمید الله خان شال ده، د هغو زمونږ د دې تنظیم سره څو اړیکې وي، د هغوی زمونږ سره ډېر نږدې قربت و. هغه د هیڅ تعارف محتاج نه دی. یقین وکړئ چې په دغه کس باندې په ګنټو باندې یو کس کو خبرې وکړي نو ختمې به نه شي. دا ایوب صابر غالبا یو شعر دی چې د شاهانو ورکړه لالو جواهر وي، د شاهانو ورکړه لالو جواهر وي، د ادب د خاوندانو د زړه غوښې. شاعر ادیب چاله هیڅ نشي ورکولی. او که موږ وګورو نو روزانه زموږ په دې کلي کې په دې علاقه کې بلها خلک مړه شو، ډېر مخورز، ډېر په غټو غټو عهدو، د ډېر ښه کورنو، د ډېر ښه خاندانونو، خو ټول دې الله پاک وبخي. خو شاید چې دا چا په یاد کې داسې قسمه پروګرام ډېر کم شوي. شال دا د تاڼې ادبي ټولنې تا حیات سرپرستیاله و. تا حیات دا چې د ملګرو دا فیصله وه چې انشاءالله څو پورې شال دا په خپله انکار نه کړي، نو زمونږ د طرفه به هغوی ته دغه نه او چې څو پورې دا تنظیم آبادي، نو شال دا به د دغه تنظیم سرپرستیاله وي. تاڼې ادبي ټولنې خپل پت وپالو. شال دا یې بله هم ډېر درناوی ورکړو. او تاسو اینه چې نن تاڼه ادبي ټولنه د هغو ځای ته راغلې ده، قرآن خواني وشوله، هغوی ته به دغه شاعران ملګري د نظم په شکل کې د خراج تحسین او د عقیدت پیرزونې به ورته ټریبیوټ کوي. بیا به یې قبر له ځو، هلته کې به د هغو په قبر باندې به ګلونو څادر غوړو، اجتماعي دعا به پرې کوو، او بیا به انشاءالله دغه نه پس رخصتېږو. زه حسب روایات لاول خپل مات ګډ شعرونه او مبارک تقریب صدارت به زموږ د تاڼې ادبي ټولنې روحي روا محترم زرنو شهاب صاحب کوي. بلکې زه داسې یم چې دا شال دا داسې و چې لکه هر سړي دا غلط فهمي یا خوش فهمي یا ښه فهمي به ورته ویم، هر سړی دا وایي چې زما سره خصوصي تعلق و، زما سره و، سپندیار وایي زما سره و، شهباز وایي زما سره و، نو د ټولو سره چې دی نو دغه تعلق ښه پاتې شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم.
دا ما د نظم عنوان دی د حمدالله خان شال دا په مړینه. د کونډو د سر سورې د یتیم د خپو پیزار و، د کونډو د سر سورې د یتیم د خپو پیزار و، قربان شمه د شال دانه د هر سړي نظار و. اولنې بندې هر څوک خانزاده و د تانې د کلي خان و، پخوی فقیر ملنګ و عجیبه غونته انسان و، د ناستو سره ناست و د روان سره روان و، هر څوک ورباندې ګران و او هر چا ځکه هر چا باندې ګران و، هر څوک ورباندې ګران و ځکه هر چا باندې ګران و، د خوی خصلت په وجه په اولس کې قدردان و، وکیل و د پیشې نه او ښه پوهه قانوندان و، د خیر او د ښېګړې هر تنظیم روحي روان و، حاضر هر دعا او جنازه کې هر زمان و، هر چا ته لاس په نام و او د هر چا نه قربان و، سینه کې یې بلها رازونه یوړلو رازدار و، سینه کې یې بلها رازونه یوړلو رازدار و، قربان شمه د شال دانه د هر سړي نظار و. دویم بند شاف صاحب هر چا سره یې مینه رورولي او محبت و، تر خپله وسه کړی د هر سړي عزت و، راغلی دی د هر سړي په کار او مصیبت و، د هر مفلس رنځور بیمار دو کړی عیادت و، په کونډو یتیمانو شال دا کړی عنایت و، ورکړی ورله خدای سو عجیبه خوی او خصلت و، الله پې پیرزو کړی سو بیشان لیاقت و، صورت سره سره الله ورکړی ښه سیرت و، همیش دو کړی خوار غریب ولس د وکالت و، ټولنې ادبي سره یې کړی اعانت و، خوش رنگه خوش لباسه خوش اخلاقه خوش گفتار و، خوش رنگه خوش اخلاقه خوش رنگه خوش لباسه خوش اخلاقه خوش گفتار و، قربان شمه د شال دانه د هر سړي نظار و. دریم بندې فریاد اسدالله کړي په اسټرالیا پیغام دی، فریاد اسدالله کړي په اسټرالیا پیغام دی، کرنل مرتضی خان کوي غوا جوړ په ماتم دی، سمت په چغو جاړي او خپه ورپسې چم دی، یمین وایي جړا کې یا می بابا می کم دی، امی وایي راغونډ شه بچو دا لا څنګه غم دی، دا شړق د شین اسمان کو را پریوتې په مونږ بم دی، خلق وچ مې د بچوړو ختم سترګو کې مې نم دی، مونږ دا قسمه لا غم لیدلی نه و خدای قسم دی، هر رور ولاړ حق دق اکه پکه لکه شړشم دی، د خویندو رونو واړو خپو د خویندو رونو واړو نه د خپو ختلې دم دی، سایمه دی یې دوست هم و ملګری هم و پلار و، سایمه دی یې دوست هم و ملګری هم یې پلار و، قربان شمه د شال دانه د هر سړي نظار. ډېره مهرباني زه به په دې وخت کې او هغه د دې ملګرو شکریه ادا کړي او دا خبرې کوي بیا په نور پروګرام په وړاندې باندې کوي. وانه بغیر به زم خو ستاسو په شکل کې انشاءالله د بابا کمې به ماته نه محسوسېږي. ستاسو ټولو ډېره مهرباني، تاسو بابا له څونه چې دلته ناست یاست څوک نه دي ناست، تاسو ټولو بابا له په ژوند کې او د مرګ نه پس ډېر عزت ورکړی، ډېر مهرباني. ماته سایم رور ووی دوی څو کلیکشن هو جوړی د بابا په باره کې د نظمونو او د هغوی د ژوند په باره کې، نو دغه ډېر غټ احسان دی خاص کر زنګ په کورنۍ باندې. ډېره مهرباني. ډېره مهرباني. بالکل کرنل صاحب همدغه شانې به کوو انشاءالله. شهباز محمد ملګری به پرې دا کلمونه چې دی به رادا کوي او زما به وړاندې کوي. محمد نعیم ریحان. تیز وایه. دا یو دوه شعره دي مخکې دي، په چا به کور په چا به کلی په چا چم جوړېږي، په چا به کور په چا به کلی په چا چم جوړېږي، خو حمیدالله خان شال دا زمونږ ټول عالم جوړېږي. او خیر و زکاتو کو د کونډو یتیمانو پرورش کولو، خیر و زکاتو کو د کونډو یتیمانو پرورش کولو، ځکه خو دغه بیاسې خلک په سیسم جوړېږي. دا یو دوه شعر نه و، دا یو نظم شو. حمیدالله خان شال دا اسکول کې و په قابلیت ملامه په
ماشوموالي کې حمیدالله خان شالدا په قابلیت یادېدو بیا په کالج کې خو هغه په شرافت یادېدو په ماشوموالي کې حمیدالله خان شالدا په قابلیت یادېدو بیا په کالج کې خو په دې په شرافت یادېدو او مال خو یې ډېرو خو پیشه یې وکالت خوښ کړه مال خو یې ډېرو خو پیشه یې وکالت خوښ کړه د خیر ښېګړې د قوم د پاره د خدمت خوښه کړه او په وکیلانو کې خو دې په ښه وکالت یادېدو او بیا په کالج کې خو به دې په شرافت یادېدو او په آی ډي پیس کې کردار د چا نه پټ خو نه دی په روغو جوړو جرګو کې ګفتار د چا نه پټ خو نه دی او نن په هر ځای کې هغه په دې صفت یادېدو او بیا په کالج کې هغه په شرافت یادېدو همزولي وایي یونیورسټۍ کې هم ګزران ښه و د چمن ګلو د ګلونو پرې بوستان ښه و او څه به یې وایم په خوښۍ په ښه خسرت یادېدو او بیا په کالج کې هغه په شرافت یادېدو د کونډو رنډو یتیمانو سره مرسته کول چاله جهیز چاله علاج او چاله لوسته کول په چا لوسته کول د کونډو رنډو یتیمانو سره مرسته کول چاله جهیز چاله علاج او چا لوسته کول په دې صفاتو هغه د مغفرت یادېدو او بیا په کالج کې هغه په شرافت یادېدو اخري بند یې خدای د خاورو سره د مونږ حمیدالله خان وبخې او ډېر ګناهګار دی ورسره نعیم ریحان وبخې او حمیدالله خان شاه دا خو ډېر په صداقت یادېدو بیا په کالج کې هغه نگار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خان صاحب ته بس پیرزونې دي وایي ښه ډېر د کار سړی و لږ په زور وایه ښه ډېر د کار سړی و د لوړ معیار سړی و حمیدالله خان شالدا د اوچت کردار سړی و د هر محفل ښکلا وه دنګ لوړ چنار سړی و په ننګ ناموس مینو دې د دستار سړی و یو سماجي ورکر و ډېر سمجدار سړی و یو شملور مشر و په څو کې شمار سړی و د ښه شخصیت مالک و ډېر لوی هوښیار سړی و د قام نسب پښتون و د قام په کار سړی و د څو مصولات پابند و یو ښه دیندار سړی و ډېر مدبر انسان و ښه جرګمار سړی و او مثالي د شال دا کردار د خوږ ګفتار سړی و د هر غریب مرستیال و د خوارو زار سړی و نامور وکیل یادېدو نر شاسوار سړی و هر څوک ستاینې کوي د هر چا یار سړی و په زړه رښتیا غني و ډېر مددګار سړی و دولت خدمت یې کړی ډېر خدمتګار سړی و د هېرولو نه دی ګلې ګلزار سړی و لوی واړو جاړي پسې دلدار سړی و شال دا دې خدای وبخي ډېر ایماندار سړی و او نګاره څنګ به هیر شي د قام غمخوار سړی و او اخره کې دا یوه ټپه ده چې په ډېرو خپل کورونه وران شي په شال دا وران شول د هر چا د زړه کورونه خبره کومه هغه دا ده چې موضوع یوه ده شال دا موضوع ده نو یو بل سره داسې د افکارات چې دي نو نه دي کتلي ریپیټیشن کیږي سپرلی ګلي خندان سره سپرلی ګلي خندان سړی د خپل ولس د درمان سړی ستا شخصیتو د خوبو سرچینه د هر محفل روحي روان سړی وي او ستا طبیعت کې خاکساري اوسېده پیری درویش لرو تو خان سړی وي او ته په هر غم غمجن ښکارېدې ته د هر چا په غم غمجن ښکارېدې په خوشحالۍ یې خادمان سړی وې
ته د ځان د دایرې نه وتې بېشک الله. ته د ځان د دایرې نه وتې ته د ځان نه وې د جهان سړی وې واه 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 دا بیا وایه دا شعر بیا ته د ځان د دایرې نه وتې ته د ځان نه وې د جهان سړی وې او زړه کې د مینه د اولس لرله زړه کې د مینه د اولس لرله ځکه په هر چا باندې ګران سړی وې او وې د ماشوم سره ماشوم حمیده وې د ماشوم سره ماشوم حمیده ته د هر مشر قدردان سړی وې ته په خپل کلي او اولس مین وې ته په خپل کلي او اولس مین وې ته په د ټول کلي جانان سړی وې او ستا شخصیت کې ستا شخصیت د سخاوت نمونه ستا شخصیت د سخاوت نمونه نوی بخیل ښه مهربان سړی وې او د فراق جام دی تیرولو نه دی د فراق جام د تیرولو نه دی ستا شخصیت د هیرولو نه دی بل بند دی د خیر ښېګړې دي کارونه کړي تا د نیکۍ بلحاظ یارونه کړي واړه څرګند دي چا نه پټ خو نه دي واړه څرګند دي چا نه پټ خو نه دي تا ښه سپېڅلي کردارونه کړي او د سوکالۍ او خوشحالۍ په غرض د سوکالۍ او خوشحالۍ په غرض تا د دې خاورې سینګارونه کړي او همیش په مینه ورورولۍ وي مین همیش په مینه ورورولۍ وي مین تا له نفرته نفرتونه کړي او په محبت کې عقیده لرله په محبت کې عقیده لرله تا به په محبت کې عقیده لرله په هر یو لور دي الفتونه کړي او تا به څوک څنګه اخر څنګه تا به څوک څنګه اخر څنګه هیر کړي د خپل ولس دي الفتونه کړي او روغ دي کړي مشورې کړي دي روغ دي کړي مشورې کړي دي هم جرګې مجلسونه کړي او همیش د خاده تا د دې کلي د خدای د پاره تا د دې کلي د خدای د پاره ودانه ته اشاره شو چې ودونه کې مراد واخلې تا د دې کلي د خدای د پاره همیش د خادي ورس ولونه کړي ډیر الله او ستا خدمتونه بلالت بې غرض ستا خدمتونه بلالت بې غرض د هر بیمار دي تپوسونه کړي او تا د دې خاورې هر یو زخم لره تا د دې خاورې هر یو زخم لره دعا غوښتلي مرحمونه کړي او حضرونه یاد دي د وتلو نه دی حضرونه یاد دي د وتلو نه دی ستا شخصیت د هېرولو نه دی په صداقت او اخوت مین وې ته د بېوسو په خدمت مین وې زاد شمزار د مینهناک شخصیت د ځان از زیات په خپل ملت مین وې او تا په هستی کې ریا نه لرله تا په هستی کې ریا نه لرله په عقیدت او عبادت مین وې او چېرته دې چاته سپک کتلي نه وو چېرته دې چاته سپک کتلي نه وو عظیم کردار وې په عظمت مین وې او ستا پیرزونې به تل یادې ساتي ستا پیرزونې به تل یادې ساتي ته په خپل کلي او محلت مین وې تا همیشه حق خبره کړې تا همیشه حق خبره کړې ته په شر نه چې په شر او په آفت مین وې تا همیشه حق خبره کړې نه چې په شر او په آفت مین وې په شر فساد کې ترجمان د امن په شر فساد کې ترجمان د امن په شر فساد کې ترجمان د امن امن پرست وې امن پرست په امنیت مین وې ای د دې خړې خاورې ګل حمیده ای د دې خړې خاورې ګل حمیده که د دې قام په سهولت مین وې وایا کوم کار دې د ستایلو نه دی وایا کوم کار دې د ستایلو نه دی ستا شخصیت د هېرولو نه دی دیگه بلکشان ته پچا کور وران شي پچا کلی هیواد پچا کور وران شي پچا کلی هیواد ستا په غم ټوله علاقه شوه برباد پچا کور وران شي پچا کلی هیواد ستا په غم ټوله علاقه شوه برباد
او په منډه راغلی او په منډه لاړ منډه راغلی په منډه په منډه راغلی او په منډه لاړې نشوي ایثار ته په ژړا او فریاد او دا په کوم لوري د سفر وکړو دا په کوم لوري د سفر وکړلو د کوم خزان سره د ژوند کړو برباد او دریغه چې ستا په شانتي بیا بل پیدا دریغه چې دریغه ستا په شانتي بل پیدا شي ورپسې ګرځم سرسین او ناخاد اوس به په کوم یا د چمن مالیاره یا د چمن مالیاره چرته لاړې دا زموږ ټولنې کې اشاره ده یا د چمن مالیاره چرته لاړې اوس به په کوم اوس به کوو مونږ په چا اعتماد ډېره لا او دا چې خاموش اوس محفلونه به په چا ښایسته وي اوس محفلونه به په چا ښایسته وي دا چې خاموشه سلسله کړه د داد زه به مونږ ته په محفل کې دا د راټولو دا دې ته اشاره ده اوس محفلونه به په چا ښایسته وي دا چې خاموشه سلسله کړه د یاد او الله دې وبخه د خاورو سره الله دې وبخه د خاورو سره خدای دې مسکن کړه په جنت کې آباد جهان فانی دی جهان فانی د اوسېدلو نه دی دا شخصیت د هېرولو نه دی ډېر زبردست د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي علي محمد شاهد صاحب باران وي د رحمت په غره او سمه ورېدلې باران وي د رحمت په غره او سمه ورېدلې په غم د خاص عام باندې مدامې دردېدلې د ډېرو یتیمانو په سر سورې د چنار وي د ډېرو یتیمانو په سر سورې د چنار وي مرغۍ به دې له هره لوري سوري نه راتللې بچا چې به تکلیف شو ستا تر څنګه به راتللو بچا چې به تکلیف شو ستا تر څنګه به راتللو تا خپل غمونه پرېښي د هغه غم دې ژړلې او په یو قدم کې چا نه وروسته شوي چېرته نه یې په یو قدم کې چا نه وروسته شوي چېرته نه یې د غم به د بل چا اوښکې ستا به څڅېدلې او ستا زړه یو بې مثله خزانه د محبت وه ستا زړه یو بې مثله خزانه د محبت وه که کلې نازېدو په تا ته هم وې نازولې او تا په هر زخمي زړه تل مرهم دي لګولي تا په هر زخمي زړه تل مرهم دي لګولي نن ځکه درپسې دي هر سړي ګریوان شلولې او شریک وي د هر چا په غم د هر محفل ښکلا وي شریک وي د هر چا په غم د هر محفل ښکلا وي محفل کې د یارانو د یارۍ پت دي ساتلې او خاوند د حوصلې وي هم د کلکه اراده وه خاوند د حوصلې وي هم د کلکه اراده وه ستا په جدایۍ دې لوی وړوکې جړېدلې او آخر د قضا لاس اقلتادي درنه چاپېر شو آخر د قضا لاس اقلتادي درنه چاپېر شو په چا صرف خپل کور وران شي په تا وران شو ټول کلی او دنیا و نیمه خوا او نیمه خوا شو درنه پاتې په شانې د غنم در پسې هر یو زړه چاودلې او دا دعا کومه جنتونه دې نصیب شه رضا و د الله چې تی ځان ته وبللې یا میدالله خانه کم سینې دې شپه رایاده ته چې وې وړوکې مونږ سره به لوبېدلې او سبا به دې پسلي د سوزان ګلونه ګل شي سبا به دې پسلي د سوزان ګلونه ګل شي خاورو کړلې خاورې اوس دې څوک نشي موندلی او شاهد وایي نن د زړه خبرې ژبې له مې راغلې شاهد وایي نن د زړه خبرې ژبې نه مې راغلې په سرو سترګو چې وینم ستا په سر د خاورو سلې واقعي زه دې ملګرو خو د شاه الله باره کې ډېرې زیاتې ښکلې پیرزونې وړاندې کړلې او یقینا چې زمونږ ټولنه پرې ډېره زیاته نیمګړې شوې ده خو څونه کمې چې مونږ په خپله محله کې محسوسوو څومره کمې چې د هغه څومره د جومات کې محسوسوو په خپلې کمیټۍ کې محسوسوو نو شاید چې دا بل څوک داسې نه محسوسوي زموږ نه به په جومات کې چې به څوک کله غیر حاضري به زنګه ډېره شوه زنګ نه به تپوس کوو باقاعده چې منظور ولې رانغلې نو موږ به ورته چې کوم دی کو څو وجوهات کوو یا به ورته سبحانې کولې اسمان کولې خو زموږ خیال زموږ
خبر به اغستو وخت په وخت باندې د هر چا تپوس یې کړی دی د هر چا چې کوم دی نو یقینا چې زمونږ دا محله زمونږ دا جومات زمونږ کمیټي پې ډېره زیاته نیمګړې شوې ده او یقین نه کوم چې دا خلا چې کوم دی دوباره پوره شي. نو د دې باره کې یو شعر خالد رشید یو شاعر دی د هغه یو شعر ورته ویم د شال باره کې دو نه ډېر غږېږي بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. ما هم په شال دا باندې وړه شان مرسیه لیکلې ده او دا مې اراده کړې ده چې دا کم ملګرو ته مې خاص هم کړی په واتساپ ګروپ کې چې تاسو کومې مرسیې لیکلي نو دا مهرباني وکړه ما ته یو کاپي حواله کړئ زه یې په کتابي شکل کې چاپ کوم او دا ضروري ده چې لکه محفوظ شي چې راتلونکي نسلونه ته هم د هغې نه یو عبرت اخیستی شي چې یاره په دې سړي باندې ولې خلکو د څه کردار و چې خلک دې عبرت والي او په راتلونکي وخت کې هم خلک داسې کردار خپل نو معاشرې ته به خیر رسي د شاءالله په مرګ سل دې عمره و یو دې ممره دا بیا به رانشي زمونږ د زړه قرار بیا به رانشي زمونږ د زړه قرار کوي ډېر رسایکارو د راتلو لار بیا به رانشي زمونږ د زړه قرار کوي ډېر رسایکارو د راتلو لار هغه شال لارانه هم سترګې کړې پټې چې زمونږ به راتلو هر وخت په کار او هغه وخت به ورته مونږ چغه ویستله هغه وخت به ورته مونږ چغه ویستله چې په هېڅ چا به مو نه رسېدو چار او خوی خصلت هم عجیبه الله ورکړی خوی خصلت هم عجیبه الله ورکړی په وجود هم و ښایسته لکه بهار او دا خو ټیک ده چې به هر سړی یو وار مري دا خو ټیک ده چې به هر سړی یو وار مري خو په شال لا مو لا نه و د مرګ وار او دا واحد سړی د هر محفل سړی و دا واحد سړی د هر محفل سړی و او په یو محفل کې نه و د ده سار او چې په حق به ولاړو لکه غر و چې په حق به ولاړو لکه غر و بیا یې نه کوو د هېڅ چا نه سخار او د اخلاقو خزانه شوه زمونږ ورکه د اخلاقو خزانه شوه زمونږ ورکه او ځمکې تا پې کړله خپله خېټه ډکه دا بل مختصر بني اوس زما سره نور څه پاتې شو وایه اوس زمونږ سره نور څه پاتې شو وایه ورته ودرېږو او وجاړو لورایا او چې پتا باندې ژوندي و ډېر کارونه چې پتا باندې ژوندي و ډېر کارونه ته خو هم بیا لږ تر ډېره عمره پایه او شال دا اوس هم زمونږ تا ته ضرورت دی شال دا اوس هم زمونږ تا ته ضرورت دی او تا به مونږ پیدا کوو له کومه ځایه او اوس چې مونږ ته مسله شي چې راپېښه اوس چې مونږ ته مسله څه شي راپېښه مونږ به چا ته داسې وایو چې لار ښایه او یک یوازې ناڅاپي زمونږ لاړې یک یوازې ناڅاپي زمونږ لاړې په اردل کې خو بیا څوک ځان سره بیایا او د تاڼې لیکوال اوچت لاس په دعا دي د تاڼې لیکوال اوچت لاس په دعا دي په جنت کې ځای غواړو لویه خدایا او په دنیا کې درانه ډېر کم پیدا کېږي په دنیا کې درانه ډېر کم پیدا کېږي خو افسوس دی چې ډېر عمر نه پایي درېواړه کلام زموږ سره شریک بسم الله الرحمن الرحیم مرثیه د حمید الله خان حضور وای خجه ورسته کسان ارشاد چې یاد کړم په خوشبو او کګبین حمید الله چې یاد کړم په خوشبو او کګبین حمید الله په هر لحاظ لایق وو د تحسین حمید په خوی پرنګ ښایسته و نازولی و ملګرو ښاغلی په ښاغلو کې ښاغلی و ملګرو خپل مور او پلار نازونو کې پاللی و ملګرو
وګران په مور او پلار باندې نیازبین حمید الله په هر لحاظ لایق د تحسین حمید الله الله ول ورکړی هم عزت او هم جیداد خانخیلو د تاڼې په احترام او قدر یادو باور پې د ولسو ځکه وړ د اعتمادو د زړونو د عوامو تسکین حمید الله په هر لحاظ لایق د تحسین حمید الله په هر خدمت کې وړاندې نه مفادو نه بالاو خدمت وظیفه و هم په دغې مشغولاو لوی رحم کرم کړی په د رب غني مولاو سړی و د جرګو بلا ذهین حمید الله په هر لحاظ لایق د تحسین حمید الله او ښه تعلیم یافته او هم پوره په آدمیتو ورکړی پاک الله ول ډېر ښکلی شخصیتو په خوله کې خندا به و په زړه کې محبتو کوله زندګي د رب په دین حمید الله په هر لحاظ لایق د علم او هنر او ادب سره یې مینه و د علم او هنر او د ادب سره یې مینه رګ رګ کې په غورځنګ کې وسوچه پښتانه وینه کوله په میدان به یې مدام خبره سپینه ساتل او صفا د زړه عین حمید الله په هر لحاظ لایق د تحسین حمید الله پروا د خانه نکړه غمخوار د خوارو لسو ښېګړه به یې کوله چې به څومره د ده وسو د نرم زړه خاوند سو بېشانه خدا ترسو او خان خو د غریب سره مسکین حمید الله او خان خو د غریب سره مسکین حمید الله په هر لحاظ لایق د تحسین حمید الله او دا غم د زغم نه د خپل پردي ورپسې جاړي ودرېږي چې چا ته څه نیکي ورپسې جاړي چې چا سره یې وپېژنګلي ورپسې جاړي نه غودرېږي سړي ترون جبین حمید الله په هر لحاظ لایق د تحسین حمید الله الله دې کړي اولاد ته منتقل د ده خوبیانې د پلار د شخصیت چې په کار راولي چابیانې هم ګرانې د ژوندون دې ورته واړه شي اسانې چې قبر کې هم وي د خندا شین حمید الله الله دې کړي اولاد ته منتقل د ده خوبیانې د پلار د شخصیت چې په کار راولي چابیانې هم ګرانې د ژوندون دې ورته واړه شي اسانې چې قبر کې هم وي د خندا شین حمید الله په هر لحاظ لایق د تحسین حمید الله زما و هم جومات الله کالج کې را سره و درون خویه درون قدم خوش طبیعته سنجیده و خوش شکل خوش زبانه په همزولو کې ښکاره و صفدر نه بهر نشي د زړه سپین حمید الله په هر لحاظ لایق د تحسین ملګري دغه نشي چې دې څه په مخه دغه کوي دی بیا دغه وکړو نو پیره به بیا ووایم چې مالیار چې د باغ لاړو نن ګلشن دی یتیم شوی زموږ دا دغه هم تقریبا یو شان دي دغه دی خو مالیار چې د باغ لاړو نن ګلشن دی یتیم شوی بېشکه چې په شال دا ټول وطن دی یتیم شوی د کونډو یتیمانو په سرونو ویو سورې د ډېرو غریبانو په کورونو ویو سورې د پیغلو د ناموس د صادرونو ویو سورې تاله شوله ویجاړه شین چمن د یتیم شوی بېشکه چې په شال دا ټول وطن د یتیم شوی د خاورې د حیا او د غیرت سړی ولاړو د کلي د جرګو د امامت سړی ولاړو د لویو د وړو د محبت سړی ولاړو اختیار خبره دا د هر مین د یتیم شوی بېشکه چې په شال دا ټول وطن د یتیم شوی وړو له په اسکول کې به بستې د چا نه اخلو جومات کې به ختمونو له چندې د چا نه اخلو بېوسو له به شال دا اوس کپړې د چا نه اخلو د کلي خان غریب هر یو تن د یتیم شوی بېشکه چې په شال د ټول وطن د یتیم شوی یوازې دی بابا د مرتضا نه و ملګرو صمد مین یوازې په بابا نه و ملګرو یمینم په جلا کې سو تنها نه و ملګرو د کلي لوی واړه او مرد و زن د یتیم شوی بېشکه چې په شال د ټول وطن د یتیم شوی جومات ته چې مانځله شال د رانغې سهرو بازدا هم غریم نیولې هم شبیر په جلا سرو د واک ملګري ګوري اخوا دېخوا شو اوترو ارشد اسپندیار هم غمجن د یتیم شوی بېشکه چې په شال د ټول وطن د یتیم شوی زمونږ د شاعرانو پروګرام دی شالدا راشه ستا مینه د زمونږ احترام دی شالدا راشه ستا خوی ته ستا کردار ته مو سلام دی شالدا راشه زمونږ د شاعرانو خو بس فن دی یتیم شوی بېشکه چې په شال د ټول وطن دی یتیم شوی مالدارو کو غریبو وو حاضر په جنازه کې جړاو او خفګانو او ویر په جنازه کې پردي او خپل ولاړ د ټول زهیر په جنازه کې ساجده د دې کلي هر تورزن د یتیم شوی
بېشکه چې په شال دا ټول وطن دی چې ډېره یقینا دې ملګرو ته معلومه ده چې زه بیمار هم یم خو دا کم شخصیت چې وفات شوی دی نو زه خو ډېر زیات افسوس کوم چې د بیمارۍ په وجه د هغه په جنازه کې هم نه یم شریک شوی خو کم خفګان چې زه محسوسوم یا نور خلک محسوسوي یقینا په هر مسلمان خلک خفه کېږي لاس تعزیت هم کوي خو د شال دا په مړینه باندې چې دا څه کېږي څه ویلې کېږي کوم لاسنیوي دا حقیقي دي دا څه رسمي او رواجي نه دي زه چې کوم دی د هغه د مینې نه دونه مجبوره وم چې زه ته هغه ښکله پروګرام هم سره د بیمارۍ لاړلم او نن مې هم زړه صبر نه کوو نو زه د دې مینې د احسان په شال د نه کوم بلکې دا د شال دا کردار په ما باندې احسان دی چې هغه کردار د ما پړې کې د هغه دپاره دا مینه پیدا کړې ارشاد شاباس صاحب وایي زه د صورت او کثیرت استایم ستا لیاقت که شرافت استایم ستا د هر چا سره بېلوسه محبت استایم کوم یو اړخ د شال دا زه د شخصیت استایم ما چې له کوم وخت پیژندلی یې ته بیا چې مې کوم ځای هم لیدلی یې ته تل په سلام کې مخکې شوی یې ته پرون تندي خواله راغلی یې ته ستا په اخلاقو کې د کوم مخکې صفت ولیکم کوم یو اړخ د شال دا زه د شخصیت استایم تا د بېوسو کونډو رډو امدادونه کړي تا د بېوسو کونډو رنډو امدادونه کړي تا یتیمانو باندې تل کافي سودونه کړي تا په جرګو کې هم بې مثله کردارونه کړي تا په هر ځای کې تل د خیر ډک تقریرونه کړي عظیم انسان وې زه د کوم یو برکت استایم کوم یو اړخ د شال دا زه د شخصیت استایم واړه دوستان درنه خوشحاله د صفت دې کوي بچي دې هم ډېر زیات ملاله د صفت دې کوي په غم د لوی واړو بدحاله د صفت دې کوي په مرګ د هر څوک بې مجاله د صفت دې کوي ستا د کردار نه شال دا زه کوم یو خصلت استایم کوم یو اړخ د شال دا زه د شخصیت استایم هر یو محفل کې به ښکلا ستا په راتلو راتلله څه عجیبه شان به مسکا ستا په وختو راتلله تل په جرګو کې به اصلاح ستا په جرګو راتلله خپله خادم وې به جذبه ستا په جذبو راتلله شال دا خدمات دې همیش کړي کوم خدمت استایم کوم یو اړخ دې شال دا زه د شخصیت استایم تو سرپرست د ادبي ټولنې هم وې شال دا د مواخاتو د تنظیم یو غړی هم وې شال دا د بېکور شوو د خدمت ملګری هم وې شال دا ته په تکلیف کې د هر چا مل سړی هم وې شال دا چې یو دوه نه دي زه د شال دا کوم غیرت استایم کوم یو اړخ د شال دا زه د شخصیت استایم تا ډېر عزت د شاعرانو ادیبانو کړی تا احترام د ټولو خلقو مشرانو کړی تا د شفقت نظر په کونډو یتیمانو کړی تا پوره خیال د پردو خپلو او دوستانو کړی ځکه په مړینه د رښتینې تعزیت استایم کوم یو اړخ د شال دا زه د شخصیت استایم خلق خفه دي خو د مرګ نه خلاصېدل نشته دی مرګ په یو حال په هیڅ چل مرګ نه په یو حال په هیڅ چل هم تښتېدل نشته دی شال دا مو وبخ یو سال لرونکي په دنیا کې بې اجل نشته دی د خدای په کړو به صبر کاندو بل څه چل نشته دی د خدای په کړو به صبر کاندو بل یې حل نشته دی شال دا مو وبخې الله ستا مغفرت استایم
کوم یو اړخ د شال دا زه د شخصیت ستایم آخري بند دی په کور د نور شه مغفرت ته د الله نصیب شه مرحله هره کې رحمت ته د الله نصیب شه پاتې بچو کې برکت ته د الله نصیب شه د هر عذاب نه حفاظت ته د الله نصیب شه زاید حیران یم شال دا څنګه د عظمت ستایم کوم یو اړخ د شال دا زه د شخصیت ستایم چړواج ما ته برشته دی خدمت خو هر سړی کوي لږ او کو ډېر کوي خو شال دا د خپل زړه محبت د دې خدمت سره یو ځای کو او د قام له محبت هم ورکو او خدمت یې ورته خپل ور وړاندې کو دا قام هغه خدمت او هغه محبت ان شي هېرولی څنګه چې د شباب رانیزي صاحب د نورو په دې شعرونو کې یو شعر تاسو ورته ښه لږ فکر وکړئ چې د هغه د کردار ستاینه پکې شته که نه څه مبالغه خو پکې نشته یعنې دا په زرګونو په دی ګراونډ کې چې راغونډ شوي که دا یو سیاسي غونډه وي دا د چا دپاره د پیسو میسو د لالچ څه غونډه وي زرو تنو به اوس پې ګوته نیولې وه چې دا غلطي ده پکې دا غلطي ده پکې دا غلطي ده پکې خو دا ورځ ته ورځه لکه څنګه یو ملګري سبحان ساجد صاحب وایي چې دا نظم ما 3 پیرې وي لکه په بله پیره چې ویې منو لکه ما ته ځان تا ته خو ځان بس ښکاري خو موږ ته ښایسته ښکاري ته چې څونه د هغو صفت کې څونه چې د جانان صفت کېږي څونه چې د یو انسان چې هغه د چا په زړه کې ناست هغه صفت کېږي د هغو خبرې کېږي خلک ورته زر غوږ نږدې کړي چې دا خبرې د چا کېږي نو دا خبرې د زړه د تل خبرې دي دا څنګه د زړه د محبت خبرې دي دا مونږ هغه ته پیرزونې کوو دا دوه خبرې یو ته زه هم په د شعر په ذریعه باندې ډالۍ کوم او زما عادت دا دی چې زه له کوټې په اواز ویم نو تاسو پې خفه نه شه که نه جي د کونډو رنډو یتیمانو شال دا د کونډو رنډو یتیمانو شال دا اے د بے وسا ماشومانو شال دا اے د بے وسا ماشومانو شال دا زمون د ژوند نه دومره لرلاړې زمون د ژوند نه دومره لرلاړې څنګ مرور شوې دومره زر لاړې زمون د ژوند نه دومره لرلاړې څنګ مرور شوې دومره زر لاړې تا خو کلی کې بدلون راولو تا خو کلی کې بدلون راولو فرق ته غټ کچ بسمون راولو خپه اخلاص بسباون راولو اے د غریبو او خانانو شال دا اے د بے وسا ماشومانو شال دا تو ضمانت ښکلی کردار د وطن مونږی لفظونه ته اظهار د وطن تم روڼ مخ یې د بهار د وطن پس سمه لاړې باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق دا د وړاندې وحي آیات کریمه دي کوم نبی عليه السلام په غار حرا کې نازل شو وایي چې وایا اول ولا باسم ربك دا خدای په نوم باندې خلق الانسان چې انسان پیدا کړي د تشینا من علق د وینې دنیا آباد ده د ډېر وخت نه کائنات خالق کائنات الله تعالی دی دا ټول کائنات الله پاک زیږولی دي هغه پیدا کړي دي کائنات ټول دي
نباتات، جمادات، مخلوقات، حیوانات، فلکیات څو چې په دې ځمکې اسمانونو کې دي دا د کائنات اجزا دي. او په دې کائنات کې ځمکه چې دا نو دا د انسان، د حیواناتو، د بوټو، د نباتاتو د ژوند لپاره مخصوصه ده. هر انسان راځي او په دې ځمکه کې دې ځمکه باندې د الله تعالی په دې لویه ځمکه باندې خپل کردار لوبوي او بیا ځي لکه چې وایي کل نفس ذائقة الموت، هر انسان به د مرګ پیاله څکي. کائنات الله تعالی پیدا کړي دي. په دې کې ځمکه د کائنات حصه ده چې هغه د انسانانو دپاره، د نورو بوټو ونو دپاره چې کوم دی مخصوصه ده. لکه ما چې وړاندې وویل دغسې حمیدالله خان هم یو شخصیت و، یو انسان و، په دې دنیا کې زیږېدلی. خپل کردار یې ادا کو او د هغې نه پس الله تعالی دې وبخي وپات شو. هر کله چې د دوی د مرګ خبر ما په فیسبوک باندې ولوستو نو ما ته د ده د پیدایش هغه ورځ رایاده شوه، ځکه چې دی خو د پلار یو زوی و او یقین وکړئ چې دی په کومه ورځ پیدا شو نو په هغه ورځ باندې زمونږ په ټوله محله کې یو جشن و. خلک ډېر زیات خوشحاله و. دا زه د هغه ورځې خبره کوم، ورځو خبره کوم کله چې دا ژوند اجتماعي و، دونه ځاني نه وه، حجرې آبادې وي او کوڅې آبادې وي، کورونه آباد وو، خلکو به د یو بل سره مینه کوله، محبت پې کوو. او د دوی هغه پلار د دې کلي یو داسې شخصیت و چې هغه هر ځای کې یاد و. د جرګې ممبر و، یو ډېر ښه جرګمار سړی و، ډېر زیات قابل سړی و. زه به کله نا کله حجرې ته ورتلم، ما به ترې انګریزي زده کوله. په انګریزۍ باندې ډېر زیات ښه پوهېدو او په آرم فورسز کې چونکې رسالدار پاتې شوی نو خلکو به ورته رسالدار صاحب وي. یو ډېر دروند سړی و، ډېر نیک سړی و. زمونږ د کور ته د هغوی حجره مخامخ وه، هر وخت به ناست و، علیمان فاضلان خلک به د هغوی سره ناست وو، د قرآن تلاوت به یې کو، د دنیا علیمان به ورراتلل. نو په هغه پلو کې چونکې هغوی د هر چا سره همدردي ساتله نو هر کله چې د هغوی دا یو پرزن حمیدالله خان پیدا شو نو خلک ډېر زیات خوشحاله وو. هغه ورځ ما ته اوس هم یاده ده. په دغه ورځ حجره کې مونږ ناست وو، دوی په حجره کې ناست وو، نور کسان رالو، باجې دوکړی ورسره وي، کېناستل. مشال خان او خوشحال خان ته تپوس وکړو چې یاره تاسو څنګه رالی، تاسو ته چا ویلي چې راشئ؟ هغوی ورته وایي چې مونږ خبر شو چې د خان په کور کې نر پر نر پیدا شوی دی او مونږ ډېر زیات خوشحاله شو نو مونږ دې خوشحالۍ له راځو. هغوی ورته وایي چې بس مایلس مه کوئ او په هغه وخت ولې پیسې ورکړې او شکریه یې ادا کړه او هغوی چې کوم دی نو رخصت شو. بیا ډېرې ورځې چې کوم دی منښتې وې، خیراتونه وو، هر څه وو، ځکه چې زنګ خو د ټولو یو پلو وو. حمیدالله خان خدای دې وبخي په سکول کې داخل شو. د دوی حجرې ته مونږ پلي راتلو، هغه یو حجره خصوصا زنګ دپاره مخصوصه وه. پلي ربي دا دی ناست دی، د دوی ورو پلي حسین بنګ سره ناست، زنګ ناست سره ناست وو. هغه یوه حجره کې به اور بلېدو، یوه کمره کې هغې کې مونږ ناست وو، شاکرالله به و، احمد به و، شرافت به و، دا د دوی نوکران وو، د حاجي صاحب نوکران وو. په هغه کوټه کې به مونږ ناست وو، مونږ به خپلې ګپې شپې لګولې او حاجي صاحب به ځان له په هغه کمره کې ناست وو. هلته به یې چې کوم دی نو یا د قرآن تلاوت کوو یا د اخبار کتو یا به چې کوم دی نو ریډیو اورو. حمیدالله خان چې په سکول کې داخل شو نو ما ته حاجي صاحب وویل یا بچې وی ته دې ورور ته ټیوشن ولنه کې. ما ورته یاره جي زه خو خپل ورور ته ټیوشن کومه درویش داس بنجار ته نه، وایي زه د حمیدالله خان ورور دې یاد وم. وایي ده ته ټیوشن ولنه کې، وایي راځه زه ټیوشن کوم. وایي ټیک ده. زه به تلم، دی زما په خیال په هغه وخت کې په اووم جماعت کې و، ما به ورته ټیوشن کوم. یو ځل د انګریزۍ په کتاب کې یو ټکی راغی تھریډ بیئر کلوتھس، شلېدلې ریمنې جامې. په دغه وخت کې یو خیراتي چې هغه تقریبا د 14 کالو عمر و دغه هغه راننوتو حجرې ته. نو زه خیر غواړم، ما ورته وایي تھریډ بیئر کلوتھس، ما ته وایي څه دې مطلب د شلېدلې ریمنې جامې مې څنګه کېدی سړي د دې خیراتي د هغه هم غریب ډېرې ریمنې جامې اغوستې وي او ډېرې مطلب داسې په بد حال جامې اغوستې وي. حمیدالله خان لا د اووم جماعت طالب علم و، ما ته وایي سر د کور ته ورشم. ما ورشه چې دې کور ته ورغی جوس راغی نو هغه ورځ ما ته داسې یاد ده لکه دا ساعت نو 50 روپۍ په هغه وخت کې 50 روپۍ ډېر شی و.
او خپلې دوه نوې جوړې جامې چې قدرګل درجي وله جوړې کړې وې او په دغه وخت یې راوړې وې هغه یې راویستې وې هغه یې خیراتي ته ورکړې. د دې مطلب دا دی چې د هغه په زړه کې د وړوکوالي نه د غریبانو سره د کونډو رنډو سره د یتیمانو سره چې کوم دی مینه یقینا چې هغه به هره خبره په دلیل باندې کوله. هغه یو ډېر زیات قابل سړی و. د هغې نه وروسته بیا چې کوم دی لاړو کالج ته. صفدر صاحب وایي چې زما کلاس پیلو په لا کالج کې هلته یې سبق ووی راغی وکیل شو عملي ژوند ته راووته. اوس هغه عملي ژوند څنګه تیر کړو؟ په مواخاتو کې چې هر کله مونږ د سکول سلکریز جشن کاو د جدید تعلیم شهباز بدنګ سره ناست و. مونږ چې کوم دی نو د هغې په ادبي کمیټۍ کې وو. مهدالله خان هم ناست و. ده به خپله خبره ښه سنجیده کوله، ښه په دلیل به یې خبره کوله. اول به یې خبرې ډېرې کولې نه، خو چې خبره به یې کوله نو هغه به یې په دلیل باندې کوله. نن سبا چې مونږ دا یو چې دا تحصیلي ارجنځای جوړ دی نو دا هم د هغو تجویز و. د مواخات په غونډه کې هغو تجویز پیش کړو چې یاره دلته کې مونږ له ځان له تحصیل پکار دی. د دې سره مونږ ته دا پیدا وشو چې زنګ MPA به ځان له شي، زمونږ تحصیلدار به ځان له شي، دلته به جج راشي، څنګه ډېرې مسلې به هوارې شي. نو دا تجویز هم د مواخات په غونډه کې هغه چې کوم دی نو پیش کړی و. نو د مواخات په غونډه کې به هغه په دلیل سره خبره کوله، صحیح خبره به یې کوله او د هغې به مونږ ټولو چې کوم دی مرسته کوله. د هغې ممبران مونږ دلته یینو چې زمونږ سره ناست دي. باقي هغه چې کوم د IDPs خدمت کړی دی نو په هغې کې ورسره هم مونږ شریک وو. ما به پکې ټیچینګ کوو، داسې نور ملګري پکې کوم د امیر شاهین به پکې چې کوم دی خدمت کوو، صحافي صاحب پلي محبوب صاحب به پکې خپل کار کوو. د هر چا په هغې کې ځان له کار و. نو په هغې کې هم د هغو کوششونه د ستاینې ژوندی مهدالله خان دی، خادم و د دې کلي او فرزند و د دې کلي. علمه مړي مه ګڼئ، ژوندی مهدالله خان دی، خادم و د دې کلي او فرزند و د دې کلي. د خپلو کارنامو په وجه ټول عمر ژوندی دی، خور شوی په وجود باندې نوې پسرلی دی، کرلې په دې خاوره د امن بوزغلې دی. ستوري د اسمان دی او سپومۍ سره نږدې دی، پړقېږي او ځلیږي لکه انور غوندې روښان دی. علمه مړي مه ګڼئ، ژوندی مهدالله خان دی، ناموس و د دې کلي او هم ژوند و د دې کلي، خادم و د دې کلي او فرزند و د دې کلي. بل بندې بیرویه بیریایي د قام کړي خدمتونه، بیرویه بیریایي د قام کړي خدمتونه، په داسې شازلمو باندې اولس کوي نازونه. دی پورته هر جومات کې په دعا ورته لاسونه، مولا دې ورله ورکړي جنتونه جنتونه. راغلی دغه سوال د کونډو رنډو په زبان دی. علمه مړي مه ګڼئ، ژوندی مهدالله خان دی، و فخر د دې کلي، عزتمن و د دې کلي، خادم و د دې کلي او فرزند و د دې کلي. بیرویه بیریایي د قام کړي خدمتونه، په داسې شازلمو باندې اولس کوي نازونه. دی پورته هر جومات کې په دعا ورته لاسونه، مولا دې ورله ورکړي جنتونه جنتونه. راغلی دغه سوال د کونډو رنډو په زبان دی. علمه مړي مه ګڼئ، ژوندی مهدالله خان دی، و فخر د دې کلي، عزتمن و د دې کلي، خادم و د دې کلي او فرزند و د دې کلي. هر کاری د هنر و او هر کاری په ترتیب و، هر کاری د هنر و او هر کاری په ترتیب و. خانانو سره خان و او غریب سره غریب و. دا ځکه د هر چا د سترګو تور زړه ته قریب و. زخمونو او دردونو له ډاکټر و هم طبیب و. د بل قدر یې کړی دی په خپله قدردان دی. علمه مړي مه ګڼئ، ژوندی مهدالله خان دی، او هم رنګ و د دې کلي او هم خوند و د دې کلي، خادم و د دې کلي او فرزند و د دې کلي. یاد نه لګي ګوره او صمد خان فرزندان دي، اسد او مرتضی او صمد خان فرزندان دي چې مونږ ور باندې ناس کوو، په مونږ باندې ګران دي. د پلار د باغ ګلونه دي، د پلار د باغ ګلونه دي، د پلار په پل روان دي. مولا دې ژوندي لري، زمونږ قدردان دي. د ټولو کشرې ابن امین په ټولو ګران دي. علمه مړي مه ګڼئ،
په هره معامله کې غیرتمند و د دې کلي خادم و د دې کلي او پرزن و د دې کلي اخیری بندې باران د رحمتونو یې مزار باندې وریږي ګلونه را ټوکېږي او سپرلي ورته پسخېږي چې وخت څومره تېرېږي لا به نور ستایلی کېږي ملګرو ما شهاب ته خو به هر وخت یادېږي د مینې پیمبر دی او د امن ترجمان دی علمه مړی مه ګڼه ژوندی امیدالله خان دی په باب د ترقۍ ښه ارجمن و د دې کلي خادم و د دې کلي او پرزن و د دې کلي علمه مړی مه ګڼه ژوندی امیدالله خان دی خادم و د دې کلي او پرزن جوړیږي لویه خدایا خوله مې سوال ته نه جوړیږي لویه خدایا او هر چې ښه دي توی ماله بېدواره ته زما د محتاجۍ نه ښه خبر یې زه به څه وایم چې دا راکه او دا را ستاسو د ټولو یو جهان مننه ښاد او آباد اوسئ انشاءالله دې الله پاک وبخي السلام علیکم ربك بيا كيدي شي خير محمد وعلى اله واصحابه ويا باكا كم ختم كنت ويا باكا ان شاء الله تروح مع البخاري ويا باكا بيجا والبس ويا دي دوس درجات اسمع مجانا ويا باكا صبر وقت خير والله ويا باكا ان شاء الله تكمل تمليك ويا باكا جايين ساتي نور تعرف ويا باكا لا كاروا ويا باكا نور مريض طول مسلمانان ويا باكا الحمد لله تبليغ پیدا کی اور خبریں کو بیان کی رہو اللہ تعالی تو بھی درجات بلند کے ويا باكا نور نبی گواہی ہے ويا باكا جانے نیک سارے گزار سارے دیندار سارے